سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د اتم ټولګي د قایم الزاویه مثلثونو څلورمه قضیه مې مخکې ویلې ده. نن د خیره سره پنځمه قضیه یا اخرنۍ قضیه تاسو ته وایم. په قایم الزاویه مثلثونو کې پنځمه قضیه چې ده پنځمه قضیه د قایم الزاویه مثلثونو اخرنۍ قضیه په اتم سیم کې پنځمه قضیه ده چې هغه پنځمه قضیه زه تاسو ته په شکل کې تعریف تاسو ته جوړوم. ګورئ فرض کړه دا یو قایم الزاویه مثلث دی A B C. دا پنځمه قضیه چې ده د دې تعریف زه تاسو ته وایم. هغه داسې وایي په هر قایم الزاویه مثلث کښې د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي، معنا چې دا مقابله زله نیمه کې دلته یو نوم ورکړه مثلا ای. په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي چې دا زله نیمه کوي، چې دغه د ای سی زله نیمه کوي، دې ته میانه وایي. په هر قایم الزاویه مثلث کې دا د قایمو زلو دغه د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي د دې اوږدوالی چې دی دا د بی ای د میانې اوږدوالی چې دی دا برابر دی لکه دا د ای سی خط یا د قایمې ځای مخامخ خط ته چې موږ وتر ویل، لکه د ای سی خط چې نیمه کې 1/2 ای سی سره څه شي دی برابر دی. څنګه د پنځمه قضیه په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي د دې میانې اوږدوالی برابر دی د دا وتر د ای سی د خط له نیمایي سره. 1/2 ای سی څه معنا؟ 1/2 ای سی یعنی د ای سی نیمایي. که داسې وایي چې 1/2 بی سی یعنی د بی سی نیمایي، 1/2 ډي سی یعنی د ډي سی نیمایي، نو اوس 1/2 ای سی دی یعنی د ای سی د خط د نیمایي سره چې څه ده برابر ده. دا یې څلورمه قضیه ده. تعریف مو سر خلاصو. مثلا زه تاسو ته وایم دا یو په لاندې قایم الزاویه مثلث کښې تاسو نامعلومه یا د بي ام زله اوږدوالی پیدا کړي. دا د بي ام د زلې اوږدوالی مثلا پیدا کړي. څنګه؟ داسې دا یو قایم الزاویه مثلث دی. دلته نومان ورکوم A B C. دا میانه داسې رسموم. فرض کړه دا میانه ده. بی ام اوږدوالی وایي نامعلومه دی. دا د بی ام د خط اوږدوالی پیدا کړه په هغه صورت کې چې دا د ای سی د زلې اوږدوالی څو وي 10 سانتي متره وي. دا بی ام اوږدوالی به څنګه وي، څو به وي؟ نو موږ خو داسې یو قضیه لرو، دا پنځمه قضیه چې په هر قایم الزاویه مثلث کښې دا د میانې د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي د دې میانې اوږدوالی چې دی د ای سی د خط وتر د خط د نیمایي سره برابر دی، 1/2 ای سی سره برابر دی. څنګه چې بی ام میانه نامعلومه ده نو بی ام میانه خپله لیکم 1/2 د دې په منځ کې علامه نشته، علامه د ضرب ده. 1/2 ای سی څو ده 10 ده. نو د بی ام یا میانې اوږدوالی چې دی 11 هغه 10/2 به یې وویشه، 10/2 وویشه څو کېږي 15 سانتي متره. نو که چیرې په دغه قایم الزاویه مثلث کې د وتر د خط اوږدوالی 10 واحده وي دا د میانې د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي د هغې اوږدوالی به 15 سانتي متره وي. نو په دغه قضیه په اساس تاسو کولی شئ د یو مثلث د قایم راسه چې کومه میانه رسمیږي د هغه د اوږدوالی په لاس راوړي. نو دا و د قایم الزاویه مثلثونو قضیه. که چیرې تاسو د قایم الزاویه مثلثونو دا قضیه زده کړئ تاسو کولی شئ په قایم الزاویه مثلثونو کې هغه نامعلومه زلې چې تاسو د دغه قضیو په اساس سره په لاس راوړي. نو تر بیا چې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږئ تر بیا ښې چارې ولرئ.